دا حدیث په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی ستړی والی غم بیماری فکر سوچ خفګان غم تر دې چې یوه غنه دله تکلیف درکړي په دې م الله ستا ګناه راجوي دا څومره د خوشحالي حدیث دی موږ ټولو دپاره دا بعض په دې غمونو کې او په غریبۍ کې بې صبري کې او کله والعیاذ بالله تقدیر ته کنځلې کوي او کله به وایي زموږ تندی سپیره دی او کله به وایي چې د غریبۍ دې مخ ورک شي او غریبۍ ته به کله کنځلې کوي او کله بیماریانو ته کنځلې کوي دا د مسلمان شان نه دی تا باندې چې ضرب برابر تکلیف راځي که نه الله دله په دې اجر درکوي او ګناه ده نه رېږي ګوره دې حدیث کې دا دی نصب ستړیوالی ته چې راستړی شي که نه الله تعالی به دې اجر درکوي دا پرېږده بیماري غټه او غټې مسلې هغه سیټ ته که غټې مسلې دا ته چې صرف ستړی شي مسلمانه الله تعالی به دې اجر درکوي صرف چې ستړی شي الله تعالی به دې اجر درکوي ښه بیماری چې د باندې راشي که هغه معمولي بیماري صرف د سر دړي الله تعالی به دې اجر درکوي فکر کې چې کله پرېوځي د یوې خبرې سوچ د سره ډېر شي لکه اوس تا ته یو مسله راپېښه شوه او دغه مسلې د حل دپاره سوچ کې دا ته چې سوچ او فکر وړی په دې دله به الله اجر درکوي هر غم چې د باندې راځي الله دله به یې کې اجر درکوي معمولي په لاره باندې رواني او کاڼي سره دې خپه ولګېده یا خپه کې دې غنه لاړه یا څه شیله په ډغره ورلې یا خپه دې وښویده په دې هر څه دله الله اجر درکوي ګناه ده نه رېږي څومره کریم رب دی او څومره عظیم رب دی او دا خبره دلالت کوي په دې باندې چې زموږ رب دا غواړي چې زموږ نه ګناهونه کم شي ځکه چې په معمولي خبره له ګناه معاف کوي چې په دې کې یو سړی د جهنم حقدار شي او د جنت نه محرومه شي نو صرف د خپل ځان ملامته کړي په دې دومره موقعو کې او په دې معمولي خبره ولا الله ګناهونه معاف کوي په دې کې یو سړی جهنم ته ځي په دې کې یو سړی د جنت نه محرومه کېږي او د الله د رحمت نه محرومه کېږي فلا یلومن الا نفسه خپل ځان دې ملامته کوي صرف او صرف خپل ځان ملامته کوي دومره بدبخته چې په دې دومره پراخه رحمت د الله کې د ته برخه میلاو نه شو دا د دې سړي بدبختي ده دا حدیث دلته دې دپاره راوړی چې ای مسلمانه که بیماري د باندې راله نو شکوې شکایتونه مه کوه حتی دا مسله موږ بیان کړې وه هم د دې مشکات په آخرني درس کې ما بیان کړې وه چې چا ته خبر ورکولی شي چې او ما ته دا بیماري دې کې څه حرج نشته لکه عثمان ابن ابي العاص د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله راغلی وی د بدن په دې پلاني ځیمې یا رسول الله درد دي او داسې قسمه خبر ورکولی شي خو شکوې شکایتونه به نه کوې شکوې چې یو سړی د الله نه د خفګان خبرې کوي او د دې خبرو نه داسې بین راځي چې یعنې زه د الله په تقدیر والعیاذ بالله نه یم راځي دا قسمه خبرې به نه کوې او نه به هر ټیم لګیایي لکه یو نیم سړی عمر له دغه دقه خبرې ها څنګه کار بس بجلی گیایو نو خاص څنګه کیږي کور مور دې برابر کور وړه ورته کوټه ده ته څنګه بس ساکته ورځي او سبحان الله دا سړی الله د قشن ساتي د دې سره به ډېر مالي دی او بیا هم سپېره ګرځي په لږه باندې شکر ادا کوه الله دله ډېر څه درکوي چې څوک د نم تپوس وکړي چې مزدوري څنګه ده کار څنګه دی الحمدلله د الله وایي ډېر نعمتونه دي دا ډېر پکې سم راکاږه دغه شی د الله ډېر نعمتونه دي دا چې ته شروع کار مړوې او د قرضې او بیماریانې او تکلیفونه او دردونه او غمونه او مسافري یو دغه وتړي پوره لیست وتړي هر چا ته مشکل شته دنیا دا د راحتي ځای نه دی چې دلته به یو سړی په سکون ژوند تېروي همیشه
دنیا کې چې اوسېږي یو څو خبره به باندې لازم راځي د یادې که دا خبرې بیماري روغ صحت کله به روغي کله به بیماري یو کېده جدا کېده د چا سره به یو کېږي د چا نه به بېلېږي دا لازم د دې دنیا سره ژوند سره تړلی شوي خبرې نږدې نږدې خپلوانو نه به دي هغوی سره به د بېلتون راځي یا به د نه مړه شي دنیا نه به لاړ شي لازم به د باندې په دې دنیا کې چې خوشحالي هم راځي او غم به هم راځي راحت به مي سخته به مي دا خبرې د ژوند سره تړلی شوي خبرې او که څوک وایي چې زه بغیر د سختې نه بغیر د بیمارۍ نه بغیر د بېلتون نه بغیر د خفګان نه بغیر د غم نه بغیر د درد نه ژوند غواړم دا سړی لیونی دی زه لیکل در کوم کېدی نه شي دا خبرې هر چا ته ژوند کې مشکلات څه نه څه شي ها د چا هغه ډېر دي چا لږ دي خو هر حال کې الحمدلله وایه په هر حال کې الحمدلله وایه پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې څه وایي موږ څو پیرې بیان کړی چې یو سړي باندې سحر په داسې حال کې شي چې دی په امن کې وکېږي چې دی په څه کې امن کې بدن یې روغي او د ده سره د هغه ورځې ریزه کوي صرف د هغه ورځې موږ سره د کلونو پروت دی که نه صرف د هغه ورځې یو سړی دی سحر راپاڅېدو روغ دی امن دی او د ورځې رزق دی پیغمبر وایي الله ورته د دنیا را جمع کړې ده وایي بدن روغ امن او د ورځې رزق الله ورته دنیا را جمع کړې ده نو مه کوئ د شکوې شکایتونه ها الله ته یې کوه خپل غم دړه الله ته اورو که نه انما اشکو بثي وحزني الى الله یعقوب علیه السلام ویلي زه خپل غم الله ته اورو هر راز کې ساته مخلوق ته مه بیانوه الا دا که ضرورت راشي یو ځکه لکه اوس دغه صحابي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوا راغی یا رسول الله چې یعنې دم را باندې واچوه یا ډاکټر له ولې یا یو چا درنه تپوس وکړي لکه پرون نه وي بل اوس نه یاره بس لږ بیمار شوی و سړی داسې خبر ورکوي دا جدا خبر ورکول جدا مسله ده او پریادونه او شکوې شکایتونه کول دا جدا خبره ده نو پریاد صرف چا ته کوه الله ته کوه دا راته یو تجربه ذکر کړمه د آدم دې بچو ته چې دې پریادونه ډېر کړو ګوره بیا به ورته هم سپک شي دا زما یو تجربه هم ده واضحه خبره ده دې انسانانو ته چې کله پریادونه ډېر کړو نو سپک به هم شي ورته ها او داسې به کې شتي چې هغه به خوشحاله شي ستا په دې پریادونو باندې داسې به کې شتي چې ستا په دې تکلیف باندې خوشحالېږي ستا په دې دړ او غم باندې خوشحالېږي ژوند ښایسته ژوند تېروه چې څوک د نم تپوس وکړي الحمدلله او دا دروغ نه دي چې الحمدلله یعنې یو سړی ما ته وایي ته ما ته څه زه په دروغ الحمدلله نه الحمدلله په هر حال کې الحمدلله دا دروغ خو نه دي هر حال کې د الله شکر لکه عروه ابن الزبیر چې کله د هغه نه خپه پرې کړی شوه په دې خپه باندې بیماري راله هغه ټیم کې ورته حکیمانو ډاکټرانو یې خپه به دنه پرې کړه خپه یې پرې کړه پوره زوی د ځان سره بولی و چې هغه په ډېر مهینو هغه زوی چېرته تللی او د اسونو خوا کې ګرځېدو را ګرځېدو چې د اس په لته والی هغه زوی مړ شو خپه د یو انسان نه پرې شي او بیا یې زوی مړ شي خلکو ته یې عروه سوی وی الحمدلله وی بیا هم الحمدلله بیا یو زوی رانه واغسته نور خو شتي که یو خپه یې رانه واغسته ولې نور بدن نشته یو خپه اوس هم شتي دوه لاسونه اوس هم شتي روغ بدن اوس هم شتي جبه اوس هم شتي وی الله پې یادومه زړه اوس هم کار کوي او وی الحمدلله په دې د خپلې خپې ته وکتو وی په دې خپه باندې چې ته حرام وله نه یم تللی په دې الحمدلله د یو سړي خپه پرېږي یو سړي زوی مړ شي الحمدلله او ما ورته معمولي که دیاړي ونه لګي بس بیا ټوله ورځ ګیلې شکوي او دا به څه کېږي او دا به څه دا خو وروره بس سر درد لاغی او معمولي تکلیف او قرضې دي او غمونه او سوچ دا ټولو ته دي خو بچا لږ او بچا ډېر نو صبر به کوې په هر حال کې الله تعالی په دې هر څه اجر درکوي
ما درته دا ووایي که نه ته چې راستړی شي الله تعالی به دې هم اجر درکړي ته چې راستړی شي په دې هم تعالی الله اجر درکړي نور ته څه دا حدیث یې دلته راوړی چې مسلمانه بیمار شي نو صبر کوه صبر کوه الله به درله په دې بیمارۍ باندې اجر درکړي او لوی اجر به درله درکړي دا کم ملګري چې دلته په دې مسافرو کې دي یا په بل ملک کې دي او بل کې دي هغه ټولو ته دا وایم تاسو چې دا مسافري کوئ الله تاسو له به دې هم اجر درکوي د کور نه بهر اوسېده د بچو غم د ښځې غم د مور پلار غم د هغوی په باره کې سوچ هغوی ته شوق هغوی سره د میلاوېدو ارمان د مور پلار سره د ناستې ارمان په دې هره خبره دله الله اجر درکوي په دې هره خبره دله الله اجر درکوي دې بچو له چې د رزق ګټې په دې دله الله اجر درکوي په دې مزدورۍ کې چې را سختې تېرې الله دله په دې هم اجر درکوي داسې مهربان رب دی ها حکوماو ته صبر وکړو او د الله نه اجر وغواړو او چې صبر نه کوي او شکوي شکایتونه او فریادونه والعیاذ بالله یعنی تقدیر پسې به دې ردې وی د الله په دین پسې به دې ردې وی نو بیا خو الټه ګناهګار یې اوس دې نه بعد دې حدیث ته وګوره چې دې دنیا کې د ټولو نه غوره انسان څوک و پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغه دې ژوند ته وګوره اوس وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عبد الله بن مسعود وي دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم يورزو پیغمبر صلی الله علیه وسلم بسرالم وهو يوعك او هغه خوټ کېدو د تبې نه خوټ کېدو یعنی د تبې هغه تپ ماته راتو او دا به م څه تبی چې تپې خواته کس ته ځي فمسسته یا فمسسته بیدی وی ما په لاس کېښود دلته یو ادب هم بیان شو چې د بیمار خواله ورشي لاس پرېږده په دې سره هغه خوشحالېږي بیمار پسې ورشي که نه به یې سر والا لاس راکاږه وروره څنګه یې ښه اوس ښه شوی ماشاءالله په دې سینه والا لاس راکاږه په دې لاس والا لاس راکاږه په دې خپه والا لاس کېږده دا یو ادب دی د بیمار خواله چې ورشي دا ادب دی عبدالله ابن مسعود په پیغمبر صلی الله علیه وسلم لاس کېښود وی بیا مې ورته وویل چې یا رسول الله د الله پیغمبره انک لتوعک وعکا شدیدا یا رسول الله تبه د باندې ډېره سخته ده تبه نو ډېره زیاته تبه راغلې ده وی ما ته وی چې اجل او ډېره ده انی اوعک کما یوعک رجلان منکم په ما داسې تبه ده لکه په تاسو کې چې به دوو کسانو راشي په دوو کسانو باندې چې کومه تبه راځي دا یوازې په پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغلی ځکه خوټ کېدو او ځکه د دې تبې دا تب په عبدالله بن مسعود رضی الله عنه باندې ولګېد ویا وا په تاسو کې چې په دوو کسانو باندې کومه تبه راځي هغه یوازې په ما باندې راغلې ده وی ما ورته چې ذلک لأن لک اجرین یا رسول الله الله به دله اجر هم بیا دوه پیرې درکوي ځکه چې تبه دومره ده لکه په دوو سړو چې راځي نو اجر به هم بیا دوه پیرې وی ما ته وی چې اجر به هم ډېري او اجر به ډېري سخته ډېره ده که نه چې سخته ډېره ده اجر به هم ډېري اوس واوره وی بیا ما ته وی چې عبدالله بن مسعود وی ما ته وی ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه وعبد الله دا خبر یاد کا مسلمان ته چې بیماری ورسی یا د بیماری نه علاوه ته بل تکلیف ورسی هر تکلیف شو فما سواه کته هر تکلیف یاده الا حط الله تعالى به سيئاته الله دې دله صداقه ګناونه ریجی کما تحط الشجرة ورقها لکه څنګه چې د دې ونې نه پاڼې وریږي دغه شانتې ګناونه وریږي متفق علیه دا حدیث په صحیح بخاري سے مسلم کې دی او امام نسائی یو روایت راوړی به یې که ورسره دا دي حتی یمشي علی الارض وما علیه خطیئه تر دې چې دا سړی په ځمکه باندې ګرځي او یو ګناه پې هم نه وي الله یې داسې پاک کړي صفا سوتره په ځمکه باندې ګرځي څه د لاسه څه د لاسه
بیمارو د سختو د لاسه تکلیفونو د لاسه په ځمکه باندې ګرځي او یوه ګناه پرې نه وي او ګناهونه وریږي د سختو د لاسه زه تاسو ته یو بله خبره بیان کوم رب العالمین ډېر مهربانه باچا دی او ځکه یو نوم یې دی الرحمن پراخه رحمت والا اوس الله ته پته دی چې دا زما دا بندگان کمزوري او دوی نه به ګناهونه کېږي د دوی داسې اعمال هم نه دي چې جنت ته پرې لاړ شي ځکه جنت ته الله په رحم سره ننوځي نو رب العالمین په هغه سختو سره تا نه ګناهونه لرې کوي چې جنت ته لاړ شي داسې مهربانه باچا دی په دې سختو تکلیفونو سره ګوره الله موږ د ګناهونو نه پاک کوي اوس به راشي حدیث چې دا سختي ولې په دې منافقانو نه راځي په دې کافرانو ولې سختي نه راځي پیغمبر دا خبره بیان کړې ده ډېر خلک زموږ نه دا تپوس کوي ما نه په خپله دوه درې پېرې دا تپوس شوی ولې په یو سړی الله مني په الله ایمان دی دین مني په ده تکلیفونه ډېر راځي هغه بې دینه باندې نه راځي د دې څه وجه ده هغه وجه به ته بیان شي اوس دې کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سخته پیسومه ډېره ده نو دا بله خبره یاده که او فایده سختي نه راتله دا د دیندارۍ علامت ګوره نه دی او سختي راتله دا د بېدینۍ علامت نه دی لکه یو نیم سړي باندې تکلیفونه زموږ دا خلک وګورئ چې څه ګناه به یې کړي چې الله په دې تکلیفونو کې اخته کړی وایي دا پښتانه که نه وایي چې ګوره څه ګناه به یې کړي چې الله په تکلیفونو کې اخته کړی ولې د تکلیفونو کې اخته کېده دا به لازم د بېدینۍ علامت وي په دینداره سړي باندې هم راځي حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي د ټولو نه زیاتې سختې اشد الناس بلاء د ټولو نه زیاتې سختې په پیغمبرانو راځي بیا چې څوک د هغوی په لارې بیا چې څوک د هغوی په لارې ودیسي په کته راځه چې څومره کمزوری کېږي په د سخته کمیږي یو حدیث کې راځي وی الله دین کې سختۍ ته ګوري کم سړی چې په دین کې سخي مصیبت پې هم سخي الله دین کې سختۍ ته ګوري کم سړی چې په دین کې مضبوطي نو سختي پې هم ډېري تکلیف پې هم ډېري امتحان پې هم ډېري ولې سوال دا دی ولې ګناهونه یې ورېږي نو الله سره چې ملاقات کوي صفا سوتره ورشي او چې سړی چې پیغمبر نه خو ګناهونه نه شي په ده ودې راځي اجر او درجې ورسره اوچتېږي ګناه که نه وي که نه نو څه به وشي درجې به دې ورسره اوچتې شي اجر به ورته ډېر میلاو شي نو دوه فایدې دي پکې ګناهونه به دې رېږي درجې به دې بلندې شي د پیغمبرانو په نقش قدم به دا اوس پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی اوچت انسان د ځمکې په دې مخ باندې او په هغه باندې دومره سخته ده ښه نو دې بل حدیث ته ګوره وعن عائشة رضی الله عنها دا تیر شوی حدیث متفق علیه ما تاسو ته بخاري مسلم کې دا وسوره دا متفق علیه حدیث ته په صحیح بخاري صحیح مسلم کې شته عائشة رضی الله عنها وی ما رأيت أحدا الوجع عليه أشد من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما په چا باندې دومره سخت تکلیف نه دی لیدلی لکه څومره چې ما پیغمبر صلی الله علیه وسلم لیدلی ما په چا باندې داسې دړ نه دی لیدلی داسې تکلیف نه دی لیدلی لکه څنګه چې ما په پیغمبر صلی الله علیه وسلم لیدلی دا حدیث ولې دلته راوړو څه فایده نږدې دی جواب تاسو د وقفې نه بعد بیټرۍ هم ختمې شوي دي که بارک الله فیکم ټولو دا جواب صحیح حاصل د جواب دا دی چې مسلمانه دا ستا د پیغمبر حال بیبي وایي چې په هغه چې څومره سخته تېرې شوې دومره ما په چا نه دی لیدلي نو بیا ته ولې په سختو کې داسې حوصله بیلې حوصله به بیره ستا د زړه سر او زمونږ د سرونو تاج
او زمونږ امام اعظم محمد صلی الله علیه وسلم په هغه باندې هم سختي تېرې شوي دي. نو دا واوره که بل حدیث واوره دا په صحیح بخاري کې دی. وعنها رضی الله عنها عائشة رضی الله عنها وی مات النبي صلی الله علیه وسلم بین حاقنتي و ذاقنتي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم زما د خېټې او د زن په منځ کې مړ شوی دی. حاقنه یو تعریف دا دی چې د خېټې د اخري حصې ته وایي، او ذاقنه د مرۍ کې چې را کوم ځای راوتی دې ته وایي. چا ویلي دي نه، وی حاقنه د سینې په اوله کې چې د ډوغل غونته کې دیزې ته وایي، او ذاقنه زن ته وایي. مطلب د هغې د خبرې څه دی؟ مطلب یې دا دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې وفات کېدو نو زما سینې ته یې ډډه لګولې وه. دی مطلب شو. سر مبارک د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د عایشې رضی الله عنها په سینه باندې پروت، او ځکه حدیث کې راځي هغې به دا خبره یادوله، وی الله چې کوم نعمتونه په ما باندې کړي دي او کوم احسانات، نو په کې یو دا دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم زما په کور کې وفات شوی دی، زما په ورځ کې وفات شوی دی، او زما په سینه باندې سرو وفات شوی دی. مات النبي صلی الله علیه وسلم، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی. یعنې مسله راووت څه وفات شوی دی، مړ شوی دی، د دنیا نه تللی. برزخ کې ژوندی دی، هغه برزخي ژوند دی، خو د دنیا ژوند چې دی هغه ختم شوی. دا د عایشه رضی الله عنها مقام دی. ګورې هسې د روافظ شیعګان او د صحابو دشمنان چې کله په دې پاکه زنانه باندې بهتانونه لګي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم، هسې تاسو دا وایي چې یو زنانه پاکه نه وي، الله هغې له دا مقام ورکوي چې پیغمبر دی د پیغمبر د ساه وتو په وخت کې د هغې په سینه باندې سر پروت وي. دا کیدی شي؟ نشي کېدی. پوه شه چې دا زنانه څوک ده، پوه شي چې د اوچت مقام واله ده چې الله ورته دا ورځ نصیب کړه چې د ځمکې په دماغ غوره انسان، د ملایکو نه غوره انسان، بلکې د پیغمبرانو سردار هغه دې د هغې په کور کې، د هغې په ورځ کې، د هغې په سینې سر پروت وي او وفات کېږي. نو دا به نو څوک کېږي؟ مقصد څه دی؟ دا وایي ګوره فلا اکره شدة الموت لأحد ابدا بعد النبي صلی الله علیه وسلم. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وفات نه وروستو زه اوس د چا دپاره د مرګ سخته بده نه ګڼم. امام بخاري دا حدیث راوړی. د دې څه مطلب دی؟ ګوره مطلب یې دا دی د عایشې رضی الله عنها ذهن مخکې دا و چې دا مرګ به په هغه چا باندې ډېر سخي چې کم سړی ګناهګار وي. دا د هغې ذهن سوچ یې داسې و، لکه دا اوس هم د عوامو کې داسې اکثر دا سوچ دی چې به چا مرګ ډېر سخي نو دا سړی به صحیح دی به ګناهګار او اکثر د عوام خبرې کوي یاره وایي ډېر سخت ځن کدنې و چې ته لویه دشمني وي د الله سره کړې. د عایشه رضی الله عنها ذهن کې دا خبره وه، هغې بیا په خپلو سترګو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ځنکدن سخته ولیده. یو حدیث کې داسې هم راځي وایي کومه سخته چې ما به پیغمبر لیدلې وه په هغه وخت کې هغه نه په چا راغلې ده او نه به په چا راشي. خوا کې ورسره یو لوښی پروت و د اوبو، او یو ټوکی په دې مخ باندې اچولی و پیغمبر صلی الله علیه وسلم، په هغه اوبو کې به یې لاس و بیا په دې مخ راښکودو دا به یې وي لا اله الا الله ان للموت سکرات. یقینا د مرګ لویه سخته ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم لویه سخته وه په هغه باندې، بې انتها سخته په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې تېره شوې ده چې کله دې ساه وتو. او دا درته ووایم نصیحت د زړه نه چې دا سخته موت تا ته پرته ده. دا ګوره موږ ټولو باندې به دا ورځ راځي.
په ټولو باندې به دا ورځ راځي زموږ ټول نه به دا ساه وځي چېرته دې ته سوچ کړی دی چې په څه طریقه به وځي دا ساه چې په بدن کې دومره وخت تېر کړي د دې وطن بیا ګران وي که نه نو دا هغه سخته ورځ موږ ته پرته ده وجاءت سکرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحید الله وی راغی د مرګ هغه زنکدن دا هغه ورځ وي چې ته دې تښتېدې او پټېدې دي نو دا زنکدن دا سخته ده او په موږ ټولو باندې راسي او درانه درانه خلک او د ټولو نه مخکې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په هغو باندې دا سخته راغلې ده موته باندې به هم راځي د سوچ خبره دا دی چې آخره خاتمه به زموږ څنګه کېږي په ایمان سره به کېږي د پیغمبر په تابعدارۍ باندې به یو که نه به یو توحید په عقیده باندې به یو که نه به یو چېرته ګناه کې به اخته یو ساه به وځي که نه په عبادت کې به اخته یو ساه به رانه وځي اکسیډنټ به کېږي که څوک به م وژني که څه چل به کېږي په ټول د سوچ خبرې دي یو سړی چې دې سره سوچ نه هغه دا پروا هم نه مرګ هسې هم راځي که په مزدورۍ کې راغی او که چا مړه کړو او که چا اکسیډنټ وشو که دغه هسې هم مرګ راځي ده ته نه پته نشته دی سوچ یې دې ته نه کړی دا مرګ څه ته وایي مرګ ګوره یوازې دې ته نه وایي چې د بدن نه روح ووتو دې ته مرګ نه وایي یوازې که صرف دا وی نو بیا خو خبره ډېره مزېداره وه که صرف دا وی نو خبره څه وه مزېداره وه که نه وه بیا خو به ډېرو خلکو د مرګ ارمان کولې خو خبره دا ده چې د بدن نه روح وځي او بیا به یې د الله سره ملاقات کېږي په دې سره خبره ګرانه ده د دې ټکي سره خبره ګرانه ده بله مسله د حدیث نه دا راووته چې مؤمن دپاره سخت زنکدن کې هم خیر دی څنګه اوس ګورې یو سړی مري آخري وخت کې الله پې سم تکلیف راوستو نو ګناهونه خو کړي دي هر چا ګناهونه پاک خو پیغمبران دي نو الله پې دا سخته دې دپاره راولي چې د دې را روانو سختو نه بچ شي ها پیغمبر باندې بیا ولې سخته راله الله وله مقام اوچته منګه شخصي داسې نیکان خلک پیژنو چې په هغو باندې مرګ سمه سخته تېره شوې ده او ما په خپله یو ملګری ډېره مخکینۍ خبره هغه له ما غسل ورکو نو په هغه باندې د زنکدن لویه سخته ده دوه درې ورځونه وه او بیا دې چې د مازدیګر ټیم کې وفات شوی په سبا له بیا ما لامبو نو ډېره زیاته سخته ده زړه یې چاودلی او په خوله باندې راوتی و دا زړه یې چاودلی او په خوله باندې راوتی و او دومره تکلیف پې و چې دا خپې وله ما کله جدا کولی نو د ډېر تکلیف نه د یوې خپې دا ګټۍ په دې بله خپه کې دننه کړې وه داسې خپې هغه داسې کلکې کړې وې که نه هلته چې زړه چاودي او سوځي دا هم څه تکلیف وي نه هغه خپې په لوی زور بیا موږ دا یوه د دې بلې نه راکوزه کړه هغه سړی زه اوس هم دا ګوی کوم د قیامت په ورځ به هم کوم انشاءالله ډېر دینداره انسان ډېر دینداره انسان یو موحد د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تابعدار انتهایی په وړه وړه خبره کې به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تابعداري کوله وړه وړه خبره کې به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تابعداري کوله ما ته به ټلیفون وکړو تا شیخ صاحب تا چې ابرو درس کې هغه حدیث وي په دې که موږ عمل کوو په څه طریقه باندې او که داسې شي او که داسې شي داسې دا ښه نیک سړی و نحسبه كذلك والله حسيبه ظاهري حالات چې کوم دی خو موږ دغه ګویي کوو بیا به هم سخته راله نو دا سخته د بېدینۍ علامت نه دی الله د دې انسان مقام اوچتوي او ګناهونه ورله معاف کوي و چې به کوم سړي دومره سخت راهیږي زړه یې وچاودي په خوله راوځي دله به الله څومره اجر ورکوي څومره لوی اجر به الله دله ورکوي ها او کله داسې هم کېږي چې ښه دینداره سړی و اچانک مړ شي
اوس یې سړی وایي چې دې کې به څه وی ما یو حدیث ته اوس ذکر کړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي اچانک مرګ د مؤمن دپاره رحمت دی او د بېدینه دپاره عذاب دی مؤمن دپاره په دواړو حالاتو کې خیر دی که د مرګ سخته پې ډېره ده ګناهونه معاف کېږي او درجې بلندي ښه که الله دې اچانک ساه واخېسته رحمت الله دې سختې نه وساتو مؤمن دپاره په دواړو کې خیر دی ښه بېدینه دپاره ولې عذاب دی ځکه چې الله ورته د توبې مهلت ورنکو اقدم یې راونیو یو یې خبرې کولې راولید چیز کو مړ شو اوده شو راپانسېد داسې مرګونه د بېدینه خلکو دپاره ډېرې خبره ده او دینداره سړي دپاره د رحمت دی د الله نو موږ به صرف دا نه وایو چې دا سخت زن کدن دا د ایمان نښه ده یا په زن کدن کې چې سخت نه وي دا د ایمان نښه داسې به نه وایو موږ وایو دواړو کې د مؤمن دپاره خیر دی سخته کې هم خیر دی د وګوره پیغمبر باندې سخته راغلي او که الله ته اچانک ساه والي نو په دې کې هم خیر دی خو د بېدینه دپاره بیا د اچانک مرګ دا خو عذاب دی الله دې موږ ساتي الله دې موږ له د مرګ په وخت کې د کلمې د ویلو توفیق راکړي او الله دې هغه وخت کې زموږ نه ساه والي چې کله الله زموږ نه راځي او الله دې زموږ خاتمه په ایمان باندې وکړي او الله دې د مرګ د سختونه او د قبر د سختونه او د آخرت د سختونه دې الله موږ ټول په امن او امان کې ساتي اوس دې بل حدیث ته ګوره ډېر ناشنا حدیث دی او دا ته زه یقیني ویم ګماني خبره نه کوم دا به ډېر ملګري اورپېره اوري او دا فایده ده چې کله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حدیثونو په مجلس کې ناستي ما تاسو ته دا قصه ذکر کړې وو امام بخاري رحمه الله د کتاب شرحه چې موږ کوله په هغې کې ما دا فایده ذکر کړې وو چې امام بخاري د خپل شاګرد سره ناست او هغه شاګرد ته حدیثونه نقل کول یې زده کولی دي نو ډېر ناوخته شو نو استاد خو په شاګرد پوهېږي چې دی اوس ستړی شو نو پوه شو پې چې دی اوس ستړی شوی د هغوی داسې نه و چې ګنټه کې به ستړی کېدو یا نیمه ګنټه کې ستاسو دا خیال چې نیمه ګنټه به د امام بخاري نه خبرې اورېدلي بیا ستړی شوی چېرته سم ډېر وخت ناست شو چې ستړی شو نو امام بخاري ورته بیا دا یو خبره یاده کړه خلک د سرو زرو سره وخت تېروي د سپینو زرو سره تېروي څوک یې د دینار او د درهم سره تېروي څوک په بازارونو کې ګرځي څوک څه کوي څوک څه کوي ما او تا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره او د صحابه کرامو سره وخت تېرو نو پیغمبر خو وفات شوی صحابه کرام وفات شوي مطلب دا دی چې موږ د هغوی د خبرو سره دا خو تر و تازه خبرې دي نو د هغه جذبه ښه ډېره شوه دا خو موږ د صحابه کرامو خبرې اورو دا خو د پیغمبر خبرې دي په دې به څوک تنګ شي چې په داسې ایماني مجالسو کې ناستې که نوي نوي خبرې به واوري نوي نوي مسلې الله دې رحم وکړي زموږ په دې ډېرو مولیانو باندې الله دې ورته هدایت وکړي چې د دې قسمه مجالسو نه موږ محرومه کړي وو او زموږ عوام ټول عمر تاویلې ماویلې بیان شوي دي ټول عمر د بزرګانو قصې بیان شوي ټول عمر کراماتونه بیان شوي ټول عمر چې دی زموږ مذهب دا دی او د هغوی مذهب دا دی او ستاسو مذهب جدا دی او د سعودي عرب مذهب جدا دی او د پاکستان هغه جدا دی د انډیا هغه جدا دی ټول عمر دا قصې بیان شوي یو خطبه هغه هم روټیني خطبه و چې څه پکې وي او څه ونه وي عوامو د دین هغه ډېرو عوامو د دین هغه خوند نه دی سکلی کنی چې صحیح معنو سره دین بیان شي که نه دا زه منم نه چې صحیح دین دی بیان شي او یو سړی دی په توجه واوري او دا دی په هغه اثر نه کوي دا زه نه منم قرآن او حدیث خو زړه ته کوزېږي او په سړي باندې اثر کوي خو دا خوږې خوږې خبرې دا خواږه حدیثونه څومره خوند کوي دې حدیث ته ګوره دا به ډېر ملګري اورپېره اوري
كعب بن مالک رضی اللہ عنہ روایت تے وی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر کړی دا مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع د مؤمن مثال د کچه فصل پشان دی کچه فصل دی اوله کی چې راوټو کی تازه نره کمزوره د دغه فصل پشان دی مؤمن تفيئها الرياح تصرعها مرة وتعجلها أخرى نو سیلی چې راشي د دې کچه فصل سره څه کېږي کله یوځي ته وړي کله یې بل ځای ته وړي کله یې رااچي کله یې راوچتوي ته چې تېر شي په پټي باندې نو فصل په ځمکه پروت دی خو کچه فصل دی تازه راختلی لا ولاړ نه دی مضبوط سیلی چې پرې راشي راپرېوځي لږ سبا چې راشي سیلی دې بل طرف ته راړولی د مؤمن شان دا دی مصیبتونه یې کله یو طرف ته اړوي کله بل طرف ته څومره خوږ حدیث دی د دې کچه فصل په شان کله به د سیلی کله به د باندې سیلی د ښی طرف نه راوشي هغه ځای ته به دې ویسي کله به د ګس طرف نه راشي د هغه ځای ته به دې ویسي هر ځینه به د باندې دا حالات راځي یا رسول الله د کوم وخت پورې حتی یأتي اجلو د مرګ نیټه یې راورسي یعنی سختي د کوم وخت پورې مرګ پورې به د امتحانونه احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون الله وی ولې د خلکو دا ګمان دی چې موږ به دا ووایو چې موږ په الله ایمان راوړی دی زه به امتحانونه نه راولم امتحانونه به لازم راځي کوم وخت پورې حتی یأتي اجل ملک صاحب مخکې دا وایي چې ډېر خلک دا سوال کوي چې په دې منافق او په دې بېدینو ولې سخت نه راځي واوره ومثل المنافق كمثل الأرزة المجذية د منافق مثال د هغې ونې په شان دی چې هغې ته د صنوبر ونه وایي دا ډېره مضبوطه ونه وي ډېره مضبوطه او د دې د دې ویښ نه ترکول هم راویستی کېږي دا ونه مشهوره ده د شام طرف ته چې کوم ملکونه دي او د لبنان په دې ملکونو کې دا شتي دا ونې دا ډېرې مضبوطې ونې بانتها مضبوطې چې د ویښ نه ترکول راویستی کېږي او بیا یې د لرګونه خلک لویه فایده اخلي خدی ونی لسی چلے ہوئی منافق دی پشاندے التي لا يصيبها شيء سیلی دی ونی تی سمنا ہوئی و چی دا غٹا سٹا ولاڑی دی سیلی دی تسو چی غٹا ونی مضبوطا ونی سیلی و تسو لقی لقی نا حتى يكون انجعافها مرة واحدة پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی چی دا غیر ویستا او پریکول پا یو پیری بس د ویښ نه به یې راوباسي او غټه مشینري به پسې راوړي او څه آلات به راوړي چې دا ونه ته پرېږدي خو سیلی یې نه شي غځولی متفق علیه دا حدیث په صحیح بخاري صحیح مسلم کې خیال م دی د مؤمن او منافق دې خبرې ته مؤمن د کچه فصل په شان دی یو طرف ته وړي سیلی بل طرف ته وړي منافق د دغه مضبوطې ونې په شان دی چې د سره لقیده په دې سختي نه راشي هلته خو د سختو سره ګناهونه کمیږي درجې اوچتېږي او دا منافق دی الله پرېښودی نو تاسو چې دا کافران یې نه په دې مزو چرچو کې دا الله پرېښودي او دا مؤمنان په سختو کې یې نه نو الله یې پاکوي مخکې د دې نه چې الله سره ملاقات وکړي نو چې کله موږ الله ته مخامخ شو نو انشاءالله صفا سوتره به یو د دې سختو د لاسه د دې تکلیفونو د لاسه د دې مصیبتونو د لاسه دا بل حدیث هم دقه شان دی وعن ابي هريره رضي الله عنه ابو هريره وی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی مثل المؤمن كمثل الزرع لا تزال الريح تميله د مؤمن مثال د فصل دی چې سیلی یاړی راړی
ولا يزال المؤمن يصيبه البلاء او مسلمان او مؤمن ته به همیشه تکلیفونه راشي. دا د پیغمبر خبره ده. ومثل المنافق كمثل شجرة الأرزة التي لا تهتز حتى تستحصد. او د منافق مثال هغه د صنوبر د ونې په شان د هغه مضبوطې ونې په شان چې نه خوځي تر دې چې د جړلې نه ویستی شي خلک یې په یو پیر پرېږدي. متفق علیه دا حدیث هم په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی. بل حدیث ته ګوره د جابر رضی الله عنه روایت دی په صحیح مسلم کې دی. وی دخل رسول الله صلی الله علیه وسلم علی السائب. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د یو زنانه بیمار پورسۍ له ورغلی او د هغې نوم السائب د کنیتو. د دې نه یوه مسله ثابته شوه چې د یو زنانه عیادت هم کولی شي چې کله پکې د فتنې یره نه او د پردې لحاظ ساتلی کېږي نو تپوس کولی شي هېڅ حرج پکې نشته. لکه اوس یو زنانه ده داسې ووایو چې د تره ښځه ده د ماما ښځه ده د رور ښځه ده ته خو دوی په محارمو کې نه یې که او بیماره شوې تا ته پته ولګي چې وایي زمونږ تره ښځه بیماره ده او ورغلې تپوس له او تپوس وکړي او دې کې د فتنې یرنې او د شریعت په حدودو کې دننه نو کې څه حرج نشته. پیغمبر صلی الله علیه وسلم تپوس ته ورغی نو په هغې باندې تکلیف دومره ډېر شوی چې رپېده. په السائب باندې تکلیف دومره ډېر شوی چې هغه رپېده تکلیف نه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویل ما لکي تزفزفین السائب ولې ته خو رپېږي سمه ګړزېږي څه چل دې ته راولي. ورته وی چې الحمى لا بارك الله فيها. د الله رسوله تبه ده الله دې پکې د سره برکت وانچي. تبه در باندې او تبه دومره تیزه شوې ده چې هغه رپېده او ګړزېده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته لا تسب الحمى وایي ته وبسې بدې ردې مه وایه بیماریانو به څوک بدې ردې نه وایي. فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. دا تبا د یو انسان ګناه داسې ختموي ګناهونه لکه څنګه چې بنۍ هغه ګندګي ختموي کومه چې په اوسپنه باندې لګېدلي. کیر بنۍ ته وایي هغه چې د انګر سره یې د اوسپنې نه جوړ شوی او په هغې سره هوا ورکوي. دغه بنۍ کې او په دې د اور په دې بټۍ کې او په دې اور کې دا اوسپنه څنګه صفا سوتره شي د زنګ نه د ګندګۍ نه د هغه هر څه نه صفا شي. دقه شان دا تبه د ګناهونه پاکوي. دا حدیث امام مسلم راوړی. د دې حدیث دلته دې لپاره راوړی چې ای مسلمانه بیمارۍ ته بدې ردې مه وایه. داسې وایه الله ختمه کړه داسې وایه خو بیمارۍ ته کنځلې کول او بیمارۍ ته بدې ردې ویل او بعض والعیاذ بالله تقدیر پسې خبرې کوي دا د مسلمان شان نه دی. صبر به کوې په هر حال کې. د ابو موسی اشعري رضی الله عنه حدیث دی. د دې نه بعد پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ګوره د الله دې رحمت ته اذا مرض العبد او سافر کله چې یو بنده بیمار شي یا په سفر لاړ شي كتب له بمثل ما كان يعمل مقيما صحيحا الله ولغه اجر پوره ورکوي د هغه اعمال هغه کوم عمل چې د روغ بدن په حالت کې کو او یا کله چې د خپل ځای کې وکوي. داسې مهربانه باچا دی. لکه یو سړی دی د شپې تهجد به یې کول او بیمار شو او تهجد یې ونه کړ الله به اجر ورکړي. یو سړی دی د ساق لمونځ به یې کو نفلي رکعتونه به یې کول په سفر شو سفر کې ورته موقع نه میلاوېده الله به اجر
پوره ورکوي. دومره مهربانه باچا دی. تر دې چې یو سړی کمزوری شي او د کله چې به زور کوي ډېر اعمال یې کول الله وله بیا اجر ورکوي. خو شرط ته به دې هر څه کي. یو سړی ورته خوشحالېږي چې کله زه په سفر یم اجر میلاویږي او چې کله زه بیمار یم اجر میلاوي. شرط پکې دا دی چې تا دا اعمال مخکې کړي. یو سړی دی سره تهجد لمونځ نه کوي او بیمار شو او خوشحاله دی، وایي الله به اجر راکوي تهجد لمانځه. نو ته چې روغ وي کړي دي چې اوس خوشحاله وي نه ما خو نه دي کړي، نو اجر درته څه میلاوي؟ اجر خو هغه چا ته میلاویږي چې مخکې کړي دي. دغه شان چې یو سړی په سفر باندې شي. یو حدیث کې داسې راځي امام احمد راوړی، دا ډېر خوندور حدیث دی. د الله دې رحمت ته ګوره. الله په یو سړي باندې بیماري راولي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي نو هغه اجر د ده لپاره جاري ساتي. د هغه اعمالو کوم چې به ده کول او صحت یې روغ. بیا مخکې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سوی دا د فایدې لپاره ذکر کو، کتاب کې د حدیث نشته. وایي فإن شفاه الله، که الله وله روغ صحت ورکړي د بیماري وله ختمه کړي، غسله وطهره، که روغ صحت ورته میلاو شو نو الله یې د ګناهونو نه بلکل وینځي، دغه بیمارۍ سره ګناهونه هم ختم شو. وإن قبضه، او که په دې بیمارۍ کې د ساه واغسته، داسې هم کي یو سړی بیمار شو بیمارۍ کې مړ شو بیا ورته موقع میلاو نه شو. وإن قبضه، او که چېرته الله ترې ساه واغسته، غفر له ورحمه، الله به بخي او رحمت به پرې راوروي. رحم معامله به ورسره کوي. دوی کې یو ده. که روغ شو په دنیا کې د ګناهونو نه یې وینځو، که مړ شو الله به وبخي، الله به وبخي، الله به پرې رحم وکړي. څومره مهربانه رب دی. نو دا حدیث دلته دې لپاره راوړی دی چې زما او ستا امیدونه ډېر شي د الله نه، او بل دا چې په بیمارو کې حوصله ونه بېلو. دې باب کې ډېر زیات حدیثونه دي او انشاءالله روان درسونو کې به پوره کوو، په دې باندې به اکتفا وکړو. الله سبحانه وتعالی دې موږ د هر قسمه تکلیف او امتحان نه لرې ساتي، ځکه چې کمزور یو. او الله سبحانه وتعالی دې موږ د بیمارو نه او د هر قسم ازمیخ نه لرې ساتي. او کوم مسلمانان چې بیماران دي الله دې ورته روغ صحت ورکړي، او کوم چې وفات شوي دي رب العالمین دې وبخي. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.